یو اسلامي هیواد باندې غربي هیوادونه یرغل کوي او غربي هیوادونه غواړي چې اسلامي هیوادونه د خپل تعرض لاندې راولي او غربي هیوادونه غواړي چې په اسلامي هیوادونو باندې یرغل وکړي. د څه لپاره؟ ولې خپل عسکر اسلامي خاورې ته لیږي؟ دومره مصرف کوي، په کروڑاو پیسې مصرفوي. د څه لپاره؟ نور هیڅ کومه ګټه نه لري. نور د هیڅ پیدې لپاره په اسلامي ممالکو باندې یرغل نه کوي، صرف او صرف د خپل کلتور، د خپل فرهنګ او د خپل دین رایجولو لپاره. نړۍ اوس مهال په دوه لوی بلاکونو ویشل شوی او دغه دواړه بلاکونه کوشش کوي چې په اسلامي خاور باندې سلطنت پیدا کړي او اسلامي هیوادونه د خپل ځان تابع وګرځي. دغه دوه بلاکونه چې نړۍ ویشلې ده، یو امریکا او بل روسیا ده، چې امریکا په اوس مهال کې د دیموکراسۍ لپاره کار کوي او دیموکراسان روزي او د دیموکراسي نظام لپاره کار کوي، چې د دغه بلاک په سر کې امریکا ده او امریکا صرف او صرف د دیموکراسۍ لپاره کار کوي ترڅو فحشا عامه کی، ښځو ته د فحشا زمینه برابره کی، ساز سرود عام کی او د اسلامي کلتور خلاف خلکو ته د فحشا زمینه برابره کی. دوهم بلاک د دې په بلاک په سر کې روسیا قرار لري او روسیا د کمونیزم لپاره کار کوي. خو اوس کمونستان دي څوک دا درته درپېژنم. کله چې روسیې پر افغانستان باندې یرغل کړی، دا د دې دپاره نه دی کړی چې په افغانستان کې دوی خپلې ګټې لټولې، معنوي ګټې لټولې. هدف دا دی چې دوی غوښتل چې دوی دا نه غوښتل چې د افغانستان له غرونو څخه د قیمتي شیان وباسي. دوی صرف او صرف د دې لپاره راغلي چې په افغانستان کې د اسلام تخریب وکړي او وغواړي چې مسلمانان په یو ډول نه یو ډول د ځان تابع کړي. همداشان امریکا هم چې راغلي د خپل یرغل لپاره راغلي او په دې اساس راغلي ترڅو مسلمانانو فکر ځان ته راوړي او د خپل ځان تابع وګرځي. کله چې موږ د دې خبره کوو کنه، نو د دغه دوه بلاکونو لپاره چې اوس وخت کې دوی کوشش کوي چې په اسلامي ممالکو باندې تسلط پیدا کړي او اسلامي ممالکو باندې یرغل پیدا کړي. څه موده مخکې ماته ملګرو ویل چې استاد نور موږ په نړۍ کې اسلامي ممالک لرو، ولې په هغوی کې جنگ نشته او زموږ په هیواد کې جنگ دی او نړیواله ټولنه نه غواړي چې په افغانستان کې د خیر وي. رونو نړیواله ټولنه امریکا د دې لپاره نه ده راغلې چې په افغانستان کې هغه خپل مهم توکي استخراج کې ویباسي. نه، دلته د دې لپاره راغلي چې ترڅو د افغانانو ذهنونه خراب کړي او په یو ډول نه یو ډول اسلام تخریب کړي. دا یاد ساتئ، هر هغه ملک چې نه غواړي د چا غلامي وکړي او هر هغه ملک نه غواړي چې د چا تر غلامۍ لاندې ژوند تیر کړي، که هغه غربي نړۍ ده د غربي ممالکو تر تسلط لاندې ژوند تیر کړي، کفري نړۍ تر تسلط لاندې ژوند تیر کړي، هغې کې دایمن جنګ دی. ځکه دا کفري نړۍ غواړي چې د دوی دغه ژوند باید په جنګ کې تیر سي. نورونو کله چې موږ د نړۍ د بلاک خبره کوو، دغه دوه بلاکونه چې دي اوس مهال کمونستان دي یا کمونیزم دی او ډیموکراستان دی ډیموکراسي ده. دا خلک غواړي چې په نړۍ کې یو ډول نه یو ډول خپل هغه نظام، خپل هغه تنظیم مشهور کړي. دلته جنگ په دې نه دی چې دلته د افغانستان نه دوی مادي ګټې لري، مادي نه معنوي ګټې لري. دوی غواړي چې په افغانستان کې خپل کلتور، خپل نظام او خپل فرهنګ ته کار وکړي. ولې ماتې وخوړه؟ لامل دا و چې افغانانو خو غیر له اسلام نه بل کوم نظام نه مني او نه بل کوم نظام ته غاړه ږدي. یو اسلامي نظام، سپېڅلی نظام لرو او د هماغه نظام لاندې ژوند تیرو، د هماغه نظام لاندې ډوډۍ خورو، د هماغه نظام لاندې به خپل ځان تابع کوو. بل هیڅ ډول غربي نظام په موږ باندې نشي تسلط پیدا کوي او نه به پیدا کړي. ولې کله چې موږ د دې خبره کوو، اوس په نړیواله سطحه دا دوه بلاکونه کوشش کوي. روسیه کوشش کوي چې خپل کمونیزم ته کار وکړي او امریکا کوشش کوي چې خپل دیموکراسۍ ته کار وکړي او په یو ډول نه یو ډول د مسلمانانو عقیدې خرابه کړي. کمونیزم زه در پیژنم، کمونیزم
یو هغه نظام دی، یو هغه تنظیم دی چې د الله تعالی څخه انکار کوي او دوی وایي چې په غیاب باندې ایمان راوړل یا په غیاب باندې باور کول دا لیونتوب دی. او دوی دا فکر کوي چې اصلا الله تعالی نشته او د الله تعالی په نشتون باندې دوی په شک کوي چې الله تعالی نشته. نو کمونستان دا خلک دي او د اسلام د تخریب لپاره اوس هم کار کوي، په میلیونونو په کروڑاو ډالر مصرفوي ترڅو اسلام تخریب کړي. خو الحمدلله اسلام داسې پیرویان لري چې په نړۍ کې یې ساری نشته. الحمدلله اسلام داسې ځوانان لري چې د اسلام مبارک دین په خاطر له خپل ځانه تیریږي او د خپل سره لوبې کوي ترڅو د اسلام ته نجات ورکړي. الحمدلله اسلام داسې رهبران لري چې هیڅ کله د چا تعرض نه مني او د چا تر غلامۍ لاندې ژوند نه کوي. خو اما کفار یا هم غربي نړۍ چې څومره کار کوي د اسلام په خلاف هسې تاوان کوي او د اسلام مبارک دین نشي تخریبوي.